لکه منځ یو عبادت ته په مونږ فرض دی. په منځ کې د الله غلوی حکمت څه دی هغې نه خو به الله خبري چې کوم حکمتونه دی الله به خبري. خو ظاهر کې دا منځ دا د الله تعالی د حاکمیت او د بنده د محکومیت مظهر دی. یعنی دی منځ سره دا خبره ښکاره کېږي چې الله حاکم دی او زه محکوم یم. یو سړی چې د بادشاه مخکې ولاړی په ادب ولاړی دی چې ذکر د بادشاه مجلس ته دی جامې پاکی کی او ځان خشته کی صفا کی ولی بادشاه له ملاقات دادم هلته په ادب ولاړی. او په بعضې دینونو کې بیا خلق بادشاه ته سرونه مخکته کوي. زمونږ په اسلام کې دا منع ده. دقه رنګې منځ چې سړی کوي دی وایي زه الله ته ودرېږم الله حاکم دی او زه محکوم یم الله بادشاه دی او زه د رعیت یو فرد یم نو زه به ځان هم خشته کړم او دس به وکړم او جامې به هم خشته کړم. او بیا چې الله ته مخامخ په دربار کې ودرېږي مانځه کې نو دی پسینه لاسونه کېږي بادشاه ته چې سړی ولاړ او دی ټیټم شي ښکتم شي رکوع مو کې او دی دومره د الله حاکمیت او لویي ومني چې دی د خپل تندې په ځمکه وتولی دی یو خوا بل خوا نه ګوري. دی په ټول منځ کې د الله صفتونه لکه بادشاه ته به پخوا خلک لاړل نو د بادشاه صفتونه به یې کول قصیدې به یې ورته وې او شعرونه به یې وې په دې به بادشاه خوشحالېده او په شعرونو کې به یې د بادشاه صفتونه کول. دقه رنګې دی لګیا دی د اول نه د خدای حمد وایي د خدای صفتونه کوي الحمدلله رب العالمین ټول د خدای صفت. بیا سبحانك اللهم وبحمدك ټول د خدای صفت. سبحان ربي العظیم د الله صفت. سبحان ربي الاعلى د خدای صفت. التحیات لله ټول د خدای صفتونه. نو منځ کې تا ته دا خبره ښکاره کېږي چې منځ کې ذهن کې به دا راولې لکه د حاکم مخکې د بادشاه مخکې یو ادنا کس ولاړي نو دی به ډېر په ادب او په احترام ولاړي. دقه رنګې زه الله ته مخامخ ولاړ یم الله حاکم بادشاه او زه محکوم یم زه به په ادب او په احترام ولاړ یم یو خوا بل خوا به نه ګورم. دویم عبادت هغه روجه ده. روجه کې د سړي به څه سوچي حکمتونو باندې الله خبر عالمان مې ډېر حکمتونه لیکلي دي او د روجې فایدې هم زموږ علماو لیکلي دي درته نه وایم. خو انسان بدله کې دا سوچ کوي چې خدای ته زما رازق او زما مالک او چې ته راکې زه به خورم که ته نه راکې زه به نه خورم او که تا ما ته کېښوده چې خوره نو خورم به او که د کې نه ښوده چې کېښ مې ښوده خو نه به یې خورې نه به یې خورم. یو غلام او یو آقا اوس خو غلامان نشته پخوا خو غلامانو ډوډۍ به غلام به راغی او وبدرېد بادشاه به ډوډۍ خوړه آقا به ډوډۍ خوړه غلام ته به یې وې دقلته ودرېږه غږ به غریب نه شو کولی. اخو د ظلم حکم الله د ظلم نه کوي الله د فائدې کار کوي. خدای یو انداز درته ښیمه بس یا زوی زه داسې مثال به درکړم د پلار مخ کې وي بچی راځه ډوډۍ خوره نه نه زه نه خورم بابا نه خورم قدر کوي عزت کوي. هغه ته پته چې پرېږده دا روټۍ مې پلار یوازې وخوري زه به اوبه ورته واچوم زه به شربت ورته واچوم زه به رومال ورته ونیسم که ډوډۍ ته کښېنم خو د پلار خدمت نه شم کولی. نو دی دقسې په ادب ولاړي. دقه رنګې دا روجه ده. خدای ته رازقې دا مال تا مال را کړی دی که ته وی خوره خورم که ته وی مه خوره نه خورم ته وی پېشمني خوره پېشمني خورم ته وی ماښام خوره ماښام خورم او تا وجود هم الله ستا دی تا مال را کړی دی نو ته وی چې په دې وجود کې لږه پابندي شروع کړه بیبي ته به نه نږدې کېږي خوراک به نه کې څاک به نه کې پېشمني نه ماښامه پورې الله تابع ده. زه ګورم زما منې که ته زما نه منې دا وجود ستا دی که زما زه معلومات لرم دا خوراک ستا دی که زما الله وجودم ستا دی که ته وی چې خوراک سکاک مه کوه نه به یې کوم الله دا مال هم ستا دی که ته وی ګوتې مور وړه ستا مال دی مال دې را کړی دی الله مما رزقناهم ينفقون خو الله ته وی چې دا مال به نه خورې دا حلال مال در باندې د پېشمني نه ماښامه پورې حرام ستا ګټلې مال پېشمني نه ماښامه پورې حرام. دا حکمت شو. نو ته به الله رازق او مالک منې او ځان به خادم منې.
دریم عبادت څه شی دی؟ هغه زکات دی. زکات کې څه فلسفه ده؟ زکات کې دا چې خدایا د دنیا مال او دولت ستا په لاس کې دی، زما لاس کې نه دی. که دا مال دی مال را کړي دا زمانې راستا دی چې ته دونه راکه واخله. لکه زه یو سړي سره خزانه کې مال کېدم، هلکه ځان سره کېده خورت خیر دی، وګورې که زما په کار شو راکې به تابعدار. هلګیا دا خزانې نه زما څوکیدار دی، خوراکم کوي، جامه مې اجازت ورکړې ځان له اخلي، کورم پکې جوړوي مې اجازت ورکړې دی، خو زما ضرورت شو دومره راکه نو دې انکار نشي کولی. ولې شی زما دی. دقه رنګې رب العالمین وایي دا مال ما دله درکړه. ولې په کومو لاسو پښو چې دی وګټه دا دله ما درکړی دی، دا طاقت ما درکړی دی، په کومو دماغو چې دی ولا سوچ کړی دی دا دله ما درکړی دی، کومې ځمکې نه چې راوتی دی ځمکه کې طاقت ما اچولی دی، دا اوبه دله ما پیدا کړه چې ځمکه پې وخور کې، دا تخم دله ما درکړی دی، دا آب و هوا او بارانونه زما په لاس کې دي. شا به تکړه شه مال زما د ستا نه دی. ځه جامې م ځان له اخله، ډوډۍ م ځان له کوه، بچي له پکې واده م کوه، کورم جوړوه په حلاله طریقه. بیا وایي دومره راکه لسمه پکې راکه زما مال دی. شابه څلوېښتمه راکه زکات زما مال. الله نه خوري، الله ته ضرورت نشته، ستا رور له ورکه، ستا ګاونډي له ورکه، ستا رشته دار له ورکه. نو زکات کې به څه سوچ کې؟ دا سوچ به کې چې زما د مال او د دولت اختیارمن رب العالمین. مال مختصر اختیار را کړی شی د خدای دی، کله چې غواړي ورکوم به. څلورم عبادت څه شی دی؟ حج دی. حج حج کې بس سوچ کې، حج کې بل شان سسٹم دی. حج کې با د عاشق او د معشوق کار اخلي. الله ته زما محبوبه، ته زما معشوقه او دستا عاشقه. د حج ټول اعمال عاشقانه مزاج دی. لکه یو عاشق او یو معشوق، یو دوست دو دوستان، یو عاشق دی بل معشوق دی، دی لګیا دی هغه خپل معشوق پسې منډې وای، نه په ګرمۍ دی نه په یخنۍ دی. دې ته نه ګوري چې دا ګرمي ده، دې ته نه ګوري چې دا یخني ده، نه نه نه، چا ورته وایي هغه معشوق هغه محبوب خو د پلانکي ځای کې ولاړ دی، نو دې ګرمۍ ته نه ګوري، ګرمۍ کې منډه وایي. دې یخنۍ کې نه ګوري، یخنۍ کې منډه وایي. دې صادر ته نه ګوري، پیبلخ په منډه وایي، سپلو ته نه ګوري، دې سر پټولو تم نه ګوري، دې په ډوډۍ او په جامه نه دی، خو دې په منډه ځان رسول غواړي. دقه مثال زما رونو د حج دی. سوچ بدا کې زه عاشق یم، رب زما محبوب دی، زه دا رب لیدل غواړم، دا رب کتل غواړم. زه نه په جامیم، نه په سپلیم، نه په سر پټولیم، نه په ډوډۍ، نه په خوراک، نه په خار او نه په ځنګل. احرام وتړي سړی حاجي صاحب چې کله حج لځي، دا خپل کمیس او پرتوک دواړه لري، جامې ختم، کوټ ختم، قیمتي جامه. عقل خدا وی چې ښکلې جامه واچوه د الله عبادت ته. خذوا زینتکم عند کل مسجد. الله قرآن شریف کې فرمایي چې جمعات ته ځي منځ کې خشته جامه واچوه، لباس یې ونه وي چې جامې واچوه. زینتکم دینا علما معلومي چې هغه جامه واچوه چې د ډول والا جامه وي. جمعات ته ځي خیننې جامې بنا چې دا خرابو جامو کې منځ علما وي مکروه دی. خراب ټوپه بنه پسره علماء دي کې مز مکروه دي. خراب جامې بنا چه، خیرنه بنا چه، صحا بنا چه، الله ته درېږي د الله شان مخکې مې درته وې. نو عقل دا وایي چې حج کې د بدن او د مال د دواړو عبادت دی چې ښه مدیدار کوټ واچئ، چوغه واچئ، پټکي ووایې او ښه مدیدار جامې اعلی ستره واچئ. ولې حج ددم؟ الله وایي نه 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 نه، عاشق والا شکل به جوړئ، عاشق والا شکل به جوړے. کوٹ تلر کا، واسکٹ تلر کا، ٹوپے دلر کا، پٹکے دلر کا، کمیز تلر کا، پرتوک دلر کا، خشته جامې بنین منین دیو باسا، سوا چوا د کفن دو صادرا، یو د خپو نه تاو کا عورت پہ پټکا لنګ وته وای، بل د وجود نه تاو کا دو صادرې دلته او تړه ځان ځا د عاشق پشان ګرځا. څنګه چې عاشق سر به سر توري کده پټ کا جرمانه ورکه، مخبر اخکاری کده پټ کا جرمانه باور کې. خزبام مخسر ټوکړه نه جنگي، که مخسر ټوکړه او جنگولا جرمانه باور کوي. خپېبام فسپلو کې کولاو بای، چپل په پخپو کې یادای سپلې چې ګټه د ښکاری او دا بر اډو کې د ښکاری او کدا د پټل جرمانه باور کې. او شکل ولدا عاشقي، عاشق په لوګه تند نه ده، لوګه بم تیرے مینا تبدی ډوړې بره ملاويږي، عرفات ته به ډوډۍ به نه ملاویږي، مزدلفه کې به شپه کې خوراک به درته نه ملاویږي.
عاشق پدې نه دی چې ولا ممدان خشته کم بوی بدن ازي وختو له وګته نوړي ګوبند بناوي چې وخت دی ونځي خوشبو باندې استعماله نو ګره باندې کټ کې پرې چې دا وګد نه کو نه دي پرې چې دا ببره ګیره دي او ځان باندې پاکه ځان باندې به وخت نه لرکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو وی کم حاجی دا الله پنځ غره دی والله تبه تر دی الشعث الطفل هغه حاجی چې سره او ګیره ببري ببر بل کې او صحابي راځي او داغه وخته ببر دی رسول الله مبارک غصه شو ورته وی ګومن نشته چې سر په ګومنس کې ګومن نشته چې ګیره په ګومنس کې ګوره التوي ګومنس وا دلته سوي مو ګومنس ګیره دې ببر کا سر دې ببر کا چې څومره دې وخته ببر دې ګیره دې ببر د الله تړر خو ده عاشقانه شکل لګن عاشقانه او خوشبو ونه پوره کې پرې چې دې تر خونو نو دې وجود نه بوې دې روانه تدبویا خیرو والا ډاکټر خیرو نه بوی نه روان دي بوی صابون باندې استعمال ہے ملامبا اسه مستحب کلام به ډېر موجود نه مګي عرف مزدق امنا کې مستحب دي العمل عرفات کې مستحب دي العمل ټیک شو علماء علماء ډېر بزان نه مګي چې وختو د اخري درنه لاړ نشي پرې د بوی نه روان دي بوی ولی رسول الله مبارک فرمایي چې ببر ګیره دي او ببر دي سر دي او خوشبو نشته بوی نه روان دي نو دې وخت کې ستا شکل دا عاشق جوړ دي الله ته ډېر نږدې الله ته ډېر شکل عاجزانه وجو حج عاشقانه رنگ بدان با عاشقانه رنگ چڑھاو کے او معشوق بدی سو کے محبوب بدی سو کے رب العالمین اللہ بدی محبوبی اللہ بدی معشوقی داسی شکل با جوڑ کے بیت اللہ را بتاویں او بیا ہے عجیب دا کہ دا حج سمرا اعمال دی دا اغدی کہ دا پخوانو پیغمبرانو او دا صالحینو یو نقش اللہ وقت کرے دی پتہ لازم کرے جبل آغی میں مثال در کما حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بیت اللہ جوڑ بیت اللہ شریف تیار کا لس زل بیت اللہ جوڑ شوے دے بلکہ یو لس کرتا بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکۃ اللہ الکرام فآدم فشیس فابراہیم ثم عمالق حسی قریش قبل زین جرہم وعبد الالہ ابن الزبیر بناه حجاجو وهذا متمم رومبه دا فرشتو جوړ کړل کله چې فرشته الله زمکه جوړ کړو فرشته دنیا ته راولې غلې دې زمکه ته په زرګاو په لکاو په کروڑهاو فرشته هغه وی الله برخو و اسمان کې بیت المعمور التب عبادت کو دلته بکم ز عبادت کو الله د زمرد په کان کې او خشته کوټه والا ورکړه نه پکې پیوند نه پکې ټانکشتا یو کوټه د زمرد اعلی ودا کوزه کې زه وتاو خو دا چې کم زینن بیت الله دی ودا قضا کې دا کېره زه دغه تخبر عبادت کوي کله چې الله بیا پیریان پیدا کړل او دی پزمکه کې فساد شروع کو نو هغه د زمرد د کانی بیت الله لوچت هغه واپس جنت تلال نو بیا آدم علیہ السلام خدای پاک را کوس کو ناغته بیت الله جوړ کا نو دا چې کوم دې بیت الله د قضا کې بیت الله جوړ کو دا خدای کور جمعات د عبادت ده آدم علیہ السلام نه پس روان شو ولی زکه دا یو وادی دا د برنه سیلاب چې راځي نو دا وړي نو چې آدم علیہ السلام په زمانہ کې جوړ شو بیا روان شو نو شیس علیہ السلام جوړ کو نو شیس علیہ السلام هغه بیا روان شو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام جوړ ابراہیم علیہ السلام څنګه جوړ کا خپل ماشوم بچي او خپل بیبي راوستا او د بیت الله په خوا کې دی راک دو بیبیانی دی یو حضرت سارا یو حضرت هاجرہ حضرت سارا د تر لور دا هغه ور سره ډیر لوی قرباني ور کړی ځکه د عراق نه ابراهیم علیه السلام هجرت وکړ او شام تلاړ نو دا مور سره لاړه ابراهیم علیه السلام مور او پلار ار سپری خودل دیم ار سپری خودل ابراهیم علیه السلام کله قربان کو دیم کله قربان کو ابراهیم علیه السلام خپل کور وطن پری خود دیم پری خود لوګت سفر هغه کو دیمو کو غټه قربانی ورکړه یو سره لوط علیه السلام د رواره یو سره بیبي د حضرت سارا شام تلاړ بچی نشتا پلار کې او بادشاہ وینځه یا لور اختلاف پکشته حضرت هاجرہ دا ورته بخلا اور سره دا خدای غیله بچي ورکو نو مې ولکه خود اسماعیل الله تبه سوال کو اسمع یا ایلو اے خدای زما دعا وره
اسمع عربی لفظ دے وورا، ایل عبرانی لفظ دے اللہ توئی یا اللہ زما دعا وورا. نو چې سنگ بچے اللہ ورک نو میں ورتکے خود اقا اسماعیل. دبنو خو یو بل سره تاسو ته پته جنجال وی اختلافات وی. حضرت سارے ابراہیم علیہ السلام ته وی چې یا به زدر سره اوسېږم یا به دوسې دلره. ابراہیم علیہ السلام پریشان دي خو په ټولو پیغمبرانو کې صابر پیغمبر دی. ان ابراہیم لأواہ حلیم. قرآن شریف کې الله فرمایي هر وخت به الله تزاری کو نه جړل با او دې صابره او خيار حلیم دواړه معنی دي. حلم صابره، حلم او خيار. قابل انسان ولقد آتینا ابراہیم رشده من قبل وكنا به عالمین. الله وی دی لا معشوم چلے کہ ما ہوتا عقل، فکر، فهم او خيار توب او ہدایت ورا چولے. دا معشوم دے لارا کوٹے دے او پلار بوتان جوڑے ادا سکے اگر شی جوڑے چې نه فائدہ در کولی چې نه تاوان در کولی شي. پلار به بوت جوړاو، پلار به طیب ابراہیم دا یوسا ازر دا خرص کا مطلب دا چې دا سره بینه پیدا شي. پلار به ولا صندوق کې بند کا مالوچ وته تاوکل ولې دی خدای دی خدای الله شابه دا بازار ته یو څه په قیمت خرڅ کا د چې بسنګ د پلار د مخنه هغه بوت او بوګه کا بار به وستا مخ پکې به ولا پړې واچو او ځان پسې به راخته او چغه به والا اے خلقا سوق د هغه شی والی چې فایده نه ور کوي نقصان نه فایده ور کولی چې نه نقصان بلکې د آخرت تاوان ور کوي. خلکو برامن دی کوی زمون خدای ځان پسې راکاږي لما شوم دی وای اوفن لکم ولما تعبدون. تاسو دیم هلاک او برباد افسوس او تاسو د خدایانو باندې خپل لاس جوړ کې هغه ته سجدي د هندو او د بت پرس او د مشرک نه خواقل انسان بل نشته دی خدای له شریک جوړ. الکه دا شکل خدای درکړي کدا بنده درکړي هغه ذات ته سجده کوي چې کوم ذات له نبی ماری راضي نه جوړته راضي نه مرګ راضي نه ستړی راضي نه ډوډۍ ته محتاج نه بل چا ته محتاج نه خدای ته محتاج نه بچی ته محتاج. نو مخلوق ته سجدي لګي. مخلوق استا پہچان اللہ تا محتاج ہے. مخلوق تلوی شخصیت ہم نچاتا محتاج ہے اللہ کا ممنوع مانا نو کہ سجدے اللہ نہ علاوہ بل چاہتا. باہر کے مشرق کا مخل لے پخپل لاس بت جوڑ کی دادا ما خدے پخپل لاس بت جوڑ کی دادا باران رب دے دادا سلے رب دے دادا بیمارو رب دے مقل بچیا رب سوکتے دا بیمارو دا جوڑا ولو اللہ تکلیف لرو کولو والا رب سوکتے اللہ. ابراہیم علیہ السلام لدا کوئی خدای پاک ورکڑے وا نے صابرم ډیر زیات کو نو وی ساره سره اوس خدای پاک یو خوا خو هاجر نه معصوم بچی دې سره سوکم بل خوا ساره د هم نشم خپکوله لوی قربانی را سره ورکړی دا الله سره مشوره وکړه. پیغمبر اللہ سره مشورہ کئی اللہ سوکم پہ دا سیو کا دا سارا پرید دلتا دی غټه قربانی ورکړي دی دا سره هجرتو کو دی دا سره مور او پلار او ورونو خويندې رشتہ داران پرې خودن او لوی سفر دا سره پیاده وکړو خیر فکر مکوا بدادا سره پرې دا او دا بیبي هاجر او دا بچی را واخلا او لګي وبو ور سره را واخلا او کجوري ماجوري ستوان ور سره را واخلا او زدر تلار خیم دا بوزه الله ټیک دا الله حکم امتحان دے دا اللہ حکم دے وہ تویلے رخدا جبریل مخ کے دے او دی ورپسے دے او آغا دا شام نرا روان شو راغی زرگونو کلومیٹرہ مکی مکرمی دے رو رسول جبریل علیہ السلام تو دا زید استا اللہ تا تا دا خی دا پل بی بی حضرت حاجرہ او دا معشوم دا قدے پریدا دا بمورتا پریدا دا خوراک مورتا پریدا زساریلا سبا کی گی دا دوی اللہ زیم کنا زه بل کار کوم خو بیا هم خپل معشوم لخت جگر پرې خودل او خپل پیغلل بی بی پرې خودل او په داسې میدان کې وادن غیر ذی زرع چې نه پکې انسان شتا نه پکې اون شتا نه پکې بوټ شتا نه پکې شوتل او غیا شتا نه اون پان شتا صرف یو شنده غټه اون ده دا غي لاندې نور ایس نشته دشت او بیابان پس سونو کیلومیٹر انسان نشتا. نو زړه کې هغه فطری تقاضا ده غم او فکر پیدا کیږي هغه پرې خودا ماشوم پرې خود هغه بتکید او وې مرته پرې خود هغه خوراکي مرته پرې خود او دې روان شو بیبي هاجره ور پسې دا اسړیا چاته دې پرې خود دې غږ نه کوي
ما خو چې صابر او کنه او جړه ډیره زر ورتلا ګورم خو مال جړه راځي دا خدای به مې اوس په جړه شي دی غږ نه کوي هغه ورپسې د مروه طرف ته باب المروه چې ورته وایي کوم ځای کې سایه ختمېږي هغې طرف باندې روان دی ابراهیم علیه السلام دا ورپسې ده او ورته وایي ای سړیه چا ته دې پرېښودو ای سړیه دا خوراک خو لږ ساعت پس خلاصېږي د اوبه خو ورځ دو پس خلاصېږي دې بچي سره څه وکړم شپه راځي سبا کوم باران راځي سبا کوم ګلې راځي سبا کوم څه چل کې څه چل مې کړی دی دشت و بیابان کې دې چا ته پرېښودو د سګې زه سبا کوم بنده باندې یارم راځي کنه غبرهټ ته شپې یو ځای ته لاړ شه تمره غبرهټ پر راځي چاته دې پرېښودو ابراهیم علیه السلام سترګو نوخ کې بیګي غږ نشي کولی ولې دا الله حکم دا الله اړر دی رب العالمین حکم روان دی دا ورپسې ده دا ولا بیا ورکوي اله چاته دې پرېښودو سړی پوی خو مې کا کنه ته خو مانه ځې چېرته خو شام ته لاړې خو بلا مزل دې د میاشتو ته به څه کېږي ښځه پوه شوه چې زما خاوند بې د الله د حکم نه قدم نه اخلي الله امرکا الله درته ویلي دي لمنې نه شاته ونیوه الله امرکا الله درته ویلي دي چې دا دق بیابان کې پرېږده ابراهیم علیه السلام سر ولقو نعم ویزا ښځه د پیغمبر بیبي ده د خدم د پیغمبر سره جون تیر شوی دی لمنې پرېښوده زه سړیه په مخه دی ها الله به موږ نه ضایع کوي چې الله ووایي الله به چېرته موږ ضایع نه کړي ابراهیم علیه السلام لاړه بیبي واپس راله خپل بچي لا او چې ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي له پناه شو نو یو غر ته وخته او بیت الله طرف ته مخ کړي او یا الله ما خپل بچي پرېښود کر دیں گے میں پرے خوزن بے وادن زی غیری زی زرائن پدے ادا سے وادی کے چی اللہ اس نشتر ربنا لیقیم الصلاة خدا دیل میں پرے خوزن بس تارا توی پرے جستا عبادتو کی فَدْجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ اللہ زخود تی رخصت کم سوک ولرا ولربا تب سکی یواد غریبا دا جزا مسکینہ با یوازی سکی اللہ خدای ازو خودی تی رخصت کم سوک ولا راولا فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم ورزقهم من السمرات لعلهم یشکرون خدای میوے والا ورکا اللہ میوے والا ورکا او داغی دو شکریہ طاقت والا ورکا اللہ جتا میورو کی جستا شکر ادا کی اللہ تے سوالو بس اللہ باندې مضبوط ایمان پا اللہ مضبوط عقیدہ پا اللہ مضبوط یقین اولاد سوچو کہ دمارونو سونا زور دغه وقت کې بدده په دې ځلسته تیر شي او دې ځلو به سونا زور غشتي چې دا ماشوم بچي دې ټیک د الله حفاظت کوي خو ظاهري اسباب په بنا انسان پریشان ہے د ظاهري اسباب په نسبت الله پریشان ہے لاړ بی رالا ما والله نه ضایع کوي بچی سینې تا چې په ور کوي هغه لګي وبدي غس کی هغه لګي غوندې ساتوان متوان څخه خوراک دی هغه استعمالي بو هغه ساتوان هم خلاص شو خوراک هم خلاص شو او بخلاص شو او بخلاص شو د مور پسینه کې په ختم ماشوم ته په باندې اوس امتحان په بیبي هاجرې شروع شو په ختم شو سینه کې ولی دا مور خوراک نشته دا مور اوبه نشته کوی نشته ډنډ نشته دا اوبو ایس نشته ونې لاندې دي شپه هم تېرېږي تیاره کې روز هم تېرېږي بیا چې خلاص شو اسماعیل خو ماشوم دی ماشوم ته چې خوراک نه میلاویږي او په ژړا شي په ژړا شي بیا مور د بچي ژړا چېرته برداشت کولی شي ژاړي و خوراک پسې څوک درکمه ما خو سینه کې پې نشته څوک ما هو خوراک نشته چې زو کم تعالی په پیدا شي او بنشته ما ته زو کم خدایا الله تاسو ماشوم جاړي ماشوم لوګي کېږي لوګا زیاتېږي ماشوم خلک سات په ډېر وږي کېږي مې وړه مېده د خوراک زر ازمېږي ماشوم جاړي ماشوم ټوپونه وي د مور په غېږه کې لاسونه مو اخفام وي انسان الله په دې ظاهري اسباب مکلف کړی دی دیړه کې راځل چې زما ګورم که څوک خدای پیدا کړل لګو بده وانه مخامخ یو غونډه د صفا وته غونډه ته وخت لاړ چې
چل تلاړو یې کتل आवाज یې وکړ د خدای بندګانو کسو کې ما سره مدد ماشوم بچی دی راتم جاړي مري او ماشومې پری خو دغه تک تکي وای لوګي د تن نه لاسا هیڅ نشته. بیا روانه شو مخامخ بل غر دی مروه جبل ابي قبيس ډېر لوی دی مروه لګ رکوټې نه زیری ال روانه شو الک کده دی د لار کې چې زی دی بچی تام ګوري کړ مور ده یو ځای کې لګون دی خپل دی چې هغه ته لاړ شي دا بچي وته نخ کړي منډه کې چې په منډه لاړ شم په شاشه دی خپل بچی ته ګورم نو لاړه دو فرلنګه مزل دی مروه ته وخت ال تاواز کوي د خدای بندگانو که څوک د ما مدد وکي څوک مددګری کوي چې د ما مدد وکي ما شوم جاړي او په پکار دی لګي ال تم څوک نشتا بیا را لمرواتا بیا صفاتا بیا لاړه مرواتا بیا رااله بیا وم چکر یو لګاو مروا پور چې وم چکر په مروا پور یو لګاو نو بیا چې غکلا اے د خدای بندگانو زما دا आवाज که څوک اوره الله دې پر مدد وکي بچي وګي دې تګي دې یو आवाज یې اورید چې आवाज یې څنګه اورید پوه شو دا یو خواګوري بل خواګوري اوه څوک چې مال دې आवाज راکړ الله ما سره مدد وکړه نږدې شه ما سره مدد وکړه دوی مې واورید درې مې واورید الله ما سره مدد وکړه هغه نه چې بچی ته وکتل بچی سره یو انسان ناشته یو سړی ناشته بس لګه مطمئن شوا چې دا څوک خوراله زما بس ست تسلی خو وو چې رااله چې دا څنګه نږدې شو هغه انسان د اسماعیل علیه السلام خو چته کړه د زمکه لرو برولا ماشومه پټینه نیازبینه خوا چې رسول خدای لوی پیغمبر جوړه هغه وبرولا هغه نو برول هغه انسان او برا واغشته اسماعیل علیہ السلام لخل کې واچول هغه تند ختم شو هغه وو سره لوګام الله ختم کړه هغه قلال شو انسان لا دا چراله سوکنو الله مدد وکړو انسان نو ظاهر کې ښکارېده شکل د انسان نو په ټولو فرشتو کې د ټولو فرشتو مشره حضرت جبرئیل علیہ السلام دا چې ورسېده او بل ورور را خټ کېږي هغه ځای کې زم 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 بنشه او زر پکې ګوتې وای بندې جوړي لګي وبدي او چې څنګه لپرالی خپل مشک کې اچي بتکی کې نورې راځي هغه نه لپالي زر مشک ډکې کې دوباره نه ختم نشي هغه نه لپرالی نورې پیدا کیږي او بندې ورته چي زم زم بنشه نوم زمزم شو رسول الله مبارک فرمای زمون پمور هاجرې دې الله رحم وکي کدی کویتا دې چینه ته بندې نه واچولې د دنیا ګټ ګټ به سیراب کړي او بوله خدای کم برکت ورکا هغه کې د سکلو طاقت هم دی هغه کې د خوراک طاقت هم دی هغه تنم ختمي لوګم ختمي زمو علماء تجربه کړي دي بزرګانو صوفیانو تجربه کړي دي شپږ میاشتې صرف د زمزم په وو اکتفا کړي دا صرف د زمزم په وو باندې هم تند ختم شوی دا هم لوګه ختم شوی دا او سم داسې دا زمزم وبچ د ډېرې اوس کې سړی موړ ډوډۍ ته شوق بیا نه ده ډاکټران اوس ریسرچ او تحقیق کوي دي کې پروتین هم شته وټامین فلان کې په لیبارټوري ټیسټ کوي او د فرانس پروس کلمات په حج کې او سړی یو شی خو دا وګوره د فرانس یو ډاکټر نوې تحقیق کړی دی او وایي چې دا اوبه د زمزم هغه دي چې دا د په نور اوبو کې واچولې کنه لګي اوبه نو ټولې زمزم شي دا داسې اوبه دي دا ټولې زمزم کوي ځان سره او مخبخوا یو سړي یو د انګريز یو سوال کړو وی مال د دې خبره جواب راکې چې هر کویس استعمالي کې څومره زیات نو دې کې شګه راځي دې کې خټه راځي زمزم اوبو کې خټه شګه ولې نه راځي دویم سوال څه دی دویم دا چې اوبه سموده پرتی وي نسخه کېږي د بنده لاس سره جنگېدل دوی خټکای نو هغه خټ کېدل اوبه
بیا سموده محفوظي هم بیا سموده پس خاشي او د زمزم په اوبو مونږ تجربه کړې ده نو دا ډېر عمر پرتی دی خدا څخه کېږي نه. او نمبر 3 دا چې ارکوي چې چلیږي نو تشیږي او به کمیږي د دې او بد خپل سطح نه کمیږي نه دا اوله. دا جواب را لراکې نو علماء جواب ورکوي دی عقلی جواب نشتا. دا د الله د طرف نه د اسماعیل علیہ السلام پیغمبر چې هغه وخت لا ماشوم معجزه ده. معجزه ته عقل نه رسي. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الزمزم لما شرب له کم مقصد دا چلے زمزم اس کا غبور کئی پیدا یقین محکم غوالی دمارونو دا دا پیغمبر مبارک حدیث او صحیح حدیث دے کہ کم مقصد دا زمزم اس کا غیل پیدا بور کئی دا منگ بعض خلق واجی بھئی اغی زمزم مانے او سڑی تپوسو کہ زمزم با مخ کیچو کوبا با مخ کیچو میں خدشتا کا نشتا یو پے خرسے آو نو چې ته پکې اوبا چې نو اوبا مخ کېچې که په مخ کېچې لسی جوړی نو اوبا پکې مخ کېچې که په استا خوښه ده هلکه خو هغه پښتانه وایي کوي کټ کې جسم لې نو کو سر دې دی خوي او که دې دی خوي هغه مقصد دی یو ځای له راځي نو که اوبه دې مخ کې واچولی او که زمزم دې مخ کې واچو په شریعت کې دا شی نشته چې اوبه مخ کې واچو او زمزم مخ کې او ډېر خلک وایي هلکه دا سوچه دی او دا جوټه دی دا سوچه او جوټه پکې نشته دا ټولې سوچه دي. رسول اللہ مبارک فرمائی نورو کی گڑے کہ انہو لا یزید دا خیر سے پیدا کی کہ یو جام دے چالا یو جام دے رو است اصل زمزم نو لس کسو تبورسی او جدی پا کیو لس جام اور واچو نسلو تبورسی نو فیدے زیادہ دا سو پچا خرسی خو نا دا سو خرسی خو پچا باندے نا چگنی دی کہ وہ بنا چے اس میلمانہ دی شملے رو استے او میلمانہ گن دی او جامو بدے پا کی زیادے کریں نو خو فیدے رے رشو کن یو دو جامه پکې واچو ټولو ته به ورسېږي نو دغه سمانه خو نه دي چې په شملو کې اوبه ورواچې دې څه خرڅی خو نه په خپلو میلمنو باندې استعمالی زمزم د اسماعیل ګوره اوس خیر ته ګوره د الله ازمایش وي خو ازمایش پسې برکات دي د الله ازمایش وي ازمایش سخت پسې خوشحالی بیا میلاویږي زمزم راغې هم د تند کار هم د بوخ کار هم د لوږې ختمولو کار اغا اسماعیل علیہ السلام دا مور سرا لوی او دا چینا رو لاند روانه دا کوئی تے رستو جوڑے سلور موٹر پہ لگی دری دیو سو سلور دعا ہر ٹیم لگیا دی او بو باسی او دا زمزم پا مکہ کے پروت تے مدینہ کے ہر ستن سرنینو پا دویم ستن سرا کولر پرتی دی دا گرم او بو زان لا دا یخ او بو زان لا پریاس کے او جماعت کے راجی ہے التا میں منس کو زمزم او پرتے پا جدہ کے دا زمزم او پرتی دی لارو کے پا سڑکونو خلق و زمزم ٹپکے خو دی دا عرب یا دا خلق چی پلا رضی ورطا ادری گی پا پایتی واخلی زن سرکورونو توڑی او پلکونو خلق دا زمزم اس کو یو ٹپکا نہ مرا اس کو بوتل ورکی 15 لیٹر اسے شہر زیاد نہ ورکی او دا من خلق مر سر غلا کئی چل ور سر کئی سوک پا سامان کے دن نپٹ کی زن سر سوک بوتلی ولی ولی ڈکی کی ایتا پتا دا مازان سر اوزل اگا سڑی تا میں ماتوی نمیلاوی گی دا سسٹم کے یو بوڑی دوانی شوڑی مالکا دا ما وزن کم دے او زدان سر پا وزن کے وڑا میدان دا خو ممنوع دی دا پا دے سکوے دا خرسوے ما دا خدای بندہ خرسونا تاسو خو جهجونو کې کور تلال کې صرف خزو بچی بدل نو موږ له دنیا خلق راځي بیا زما خو بلا طالبان دي او بلا دوستان مې دي او بلا مرګري مې دي شاګردان دي راځي نو د دې را یو بوتل کم نه رسول ها په بیا دې را لناک نو خلق وطن حضرت عائشہ صدیقہ ترمذی حدیث سے ځان سره زمزم او بوړل چې را بلا مکه مکرمه ته مدینه ته به ځان سره زمزم اغا زمزم ابو باندې ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام لویږي او ابراہیم علیہ السلام کله کله راضی او د خپل بیبي او د خپل ماشوم خبره کوي الله سوکل یو قبیله د یمن راضی جرهم اصل عرب نو د قافله کې بدا قانونو چې اغیبه یو ډله به اغیبه معلومات دوبو کول کم ځای وبدي نو چې کم ځای به وبوي نو التبا قافله دمه کوله ولې قافله سره به ساروي ته کېږي انسانان ته کېږي دا وبو په خوا به دوی دمه کوله دا قافله را روانه ده هغه ډله
ګرځي چې کم ځای وبدي چې موږ دمو کو نو مارغان خارغانې ولیدل نو پته وته ولګي چې مارغ خارغ هغه ځای کې چې کم ځای کې وبي دا وبو به وبو ځای کې هم مارغ خارغني خامخا چې خوراک وږي تګي کېږي چې مارغان ولیدل الکه په دې علاقه خو مونږ ډېر تیر شوی یو دلته خو منيشته غلا مارغان پکې څنګه رااله ګرځي زنانه ناس سره حضرت هاجره ماشوم بچي وسره دي او ور سره دي دا ځای خوښ اغه لرالل وې زمونږ دلته در سره پاتې کېږو کله خوښي هغه خو پیړه کې خوشاله شو چې شکر دې چې قوم راغی وړه کې وی بالکل پاتې شي خو غوړې وب زما دي سکه به تاسو حق به زمای هغه وی ډیره خره هغه وسره ډیره شو خدای والا خلق راوست ابراهيم عليه السلام راضي او بیا زی راضي او زی ماشوم اسماعیل د 1200 کالو ابراهيم عليه السلام راغی خوب ولید د شپې هغه بچی ته وای بچي زجیدو کنه قربانی وکړو چاړې مو اغشتا رسې مو اغشتا بیبي وته وسکه چته دې ولګونه قربانی به وکړو بیبي دا سوچو کله چې چته ګټ چيلې بالالای مونږ له بغوا خروړي ابراهيم عليه السلام مخ کې دې دا ماشوم بچي اور پسې نه سلونه عمر د ابراهيم عليه السلام زیات ته او دغه یو نیازبین بچي نه الله وتعالى ودا بچي دې حلال الله دې ته امتحان و یوز بسکه زماو د پیغمبر خوف کې فرق دی زمون خوف څه شری دلیل نه دی او د پیغمبر خوف شری دلیل دی واحده بس الله حکم کو او بچی ځان سره روان کو او د ابراهیم علیه السلام ایمان ته وګوره او د الله سره مینه وي شق ته وګوره عاشق نه ته وی د حج مثال درکو عاشق معشوق ته دقل تو درېګه په انوار رښتیا وایا کدی وی چې نه 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 نور دا عاشق نظر صرف په معشوقي او بل چاني نو جنې روانو بلار یو لک پر پسې روان دا غریب چې کم خواته ده لک پر پسې دا چې کم خواته لک دا داسې تاویږي داسې تاویږي اجنه په پوه شو اجنه وته مخ وراړو یلکه څه ما پسې ګرځي ما پسې وجې نه مې خوخه پتا مې نه ما کې رسخ وخت دي استاد لاس په مې وخت دي دا چال مې وخت دي دا وجود مې وخت چې ته کوم خالي در پسې وی دروغ وی قسم دې کې دروغ وی درې خوخه وی ما نه رستو د ما خور را روانه ده ما نه زیاته خشته ده وجود دې زمانه زیات کولې ده قد زمانه زیات مزیدار چاله زمانه زیات مزیدار ما به شاته را روانه ده بس فورا شاته وکړه چې واقعي ودینه زیاته خشتای زیاته مزیدار وي او چې شاته څنګه وکړه خور خنیش بیا دې جنات وکړه اجنه وته د سپیزویا ای د خریزویا دروغجن بچیا ما سره مینه ده ما سره مینه ونه بل خو دې ما خو لاره خو چې ما ده ته بل ما نه خشته خور مې را روانه ده نو پوي شوې چې هغه د دې نه زیاته خولې ده نو خو ما سره مینه نشو کنه ما سره مینه و دنیا نه برته خشته ما نه به مخ نه وړولې نه سپي بچیا او کېړه راوچته کړو درګه چې اوسو دی وا ما چې بیا د عشق داوی نه کې خرید بیا ودا ورښه ما به تر نه شي شرمونه دی شرم دا عاشق نظر به بچاوي باندې ته چې اودريږي نظر به چاته ی الله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الله تعالی نظر او کتب باندې کې داسې اخو دیخو مړه داسې مونږ دي دا زموږ د عشق والا مونږ نه دي عشق والا مونږ کا عاشق دیتا و ابراهیم علیہ السلام نظر په بچی نه دی پچا دی په الله قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم څنګه دی قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتى یاتی الله و کذا الله نا دا الله دا رسولنا
دا الله پلار کې د جهاد نه د تخپل پلار زوی قبیله مال دولت مساکن تردونها کورونه غوره ښکاري د خدای د قهر انتظار وکړي ارسنه الله مخ ارسنه رسول مخ کی او ارسنه به الله پلار کې الله وی دا سر ورکو مال ورکو مال څه چي دي دولت څه چي دي سربستانه پروا ابراهيم عليه السلام دغه یعنی چې وته الله حکم وکړ بچي د حلال کا او یا یو نیازبین بچي او پلارم بوډا او په ماشوم په بوډاوالي کې الله ورکړي دي او بچیم د اسماعیل غوندې بچي خاصه مزه ده نو سبه ویلو یا الله بس سر او چشم ستا حکم منو خو دې حکم کې ترمیم لګو کا یو شل ګډان بلال لک ترمیم وکړه لکه اگرانه ده قسم په خدای کدا سوال ابراهيم عليه السلام کړي الله دې حکم کې لک ترمیم وکړه یا به دا سی ویلو چې الله زما خلاص نه وردی او چې ستانه د خو په دنیا کې د ژوند په مې لاله نو خدای په خپل جنت مړ او قسم په خدای کدا سوالي الله وی حلال کا بس راغي بچی ته وای بچی د چیزو قربانی کو ٹھیک شو بچی ورپسې د رسې چاړې واغېستل مکې نه وتل مناته دې بچی وی چې مورې خو ونه دی کنه د وینا په پزما کتویږي چې مور خو نه ویني کنه مناته روان دي چې مناته روان دي تل کې شیطان خپل کار کوي شیطان راغی او اسماعیل علیہ السلام ته چرته دی پلار سره د موسی کوي په قربانی تعالی علی د 1200 کالو دی ها 1200 کالو اسماعیل اور دسوي وی ما غونده بچي ابراهيم غونده پلا څنګه بالال زه خداغه نیازبین بچي ما هغه ما کولای او بویای مې کراشي خو شام نه زرګونه کیلومتر ما ملاقات لرازي ما کته لرازي او چې ما غیق کې والی نو ما خپل کې ما بویای ما نه خلشون نه جدا کوي نو ابراهيم غونده پلا رحم دل ما غونده بچي علالول قمقل بچیا مال علی شیطان د انسان په شکل و استا پلار وای چې ما ته الله ویلی دي زکه د لاله وې داسې وای چې الله وته وای مالال مې دي دا روح شخص دی او یو څو کانی ورا واغې ته شیطان یې ویشت ما شوم دی ګوره چې سمخ کراغه بیا ولا شیطان دا بیا وته وسوسه چولا بیا وېشت د سمخ کلال ابراهيم عليه السلام لورغه وې دا سکه په قرباني کوم په زویلاله او په پوښتنه چې شیطان دی ویاو وې دا ماشوم نه ازبین بچي وی الله راته ویلي نمک او الله ته وایي چې دا حکم دلته بدل دا بچي وسنګ لاله لاس په سنگ ورزي د سکه اغم کاڼي واغې خر بچیا ماته دا خدای حکم کې رکاوټ په خې یو څو غزارې په کړ شیطان غیب شو اغه ادا د الله خو خشوا انقشا د الله خو خشوا نو ی الا بده حج پورا کوم چې اسماعیل علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام کم ځای ته کاڼي ویشتي دی التتم کاڼي ول دا خدای د مینه نقشا د الله خو نو حاجات سیبار راضی نو پدری ورځو کې دا شیطانانو وکانی ځان سره د مزدلفه نه راوه او یو شیطان نه دی جمره د کانی سره دی او مون خلک وته شیطانان وایو یو اولی په کانو بلولی د څوک سالور وځي او څوک درېل وځي ها وباده پکې قمه قلمي کنه ما یو زمانه کې یو خزه ولیدا او پښتانه وا او پښتانه دا کوي چې اندازه پښتني پته لګي کټ پړونی په سرو هغه چې څنګه نږدې شو نو دا سېکړې د خلیله مټه ګوتې یو چوپې کلو تندیلې میوړه هغه ویګنی دا څوک زیارت ته دا دنیا ولا راضي مې ترورې مې زیارت نه دی خدای دې مې مرداره کا بیخ دی وزا مون دیو خېجا شیطان دی وې ښا نو کېړې ته ګوتې کړې نو التشتا باز کېړې یو کس
مونږ سره یو ځل په ګروپ کې را روانو مزدلفې نه راته اوس ګوتې کې غټ کاڼی چولې دی ما په دې سکه یره ودا مې پکار دی نو مې کې په خو په پیچن څه پکې په دا شیطان خبيث په ولم پرېدا مې چرتا مې دا کېر پارام سړیا تو غټ کاڼی اوسو شیطان نه دی ښا کاڼی وشتل دی سلی وشتل دی په کاڼی وشتل دی د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نقشه د الله خوښه ده چې هغه نقشه ته پوره کړي او خو خپکیږي شیطان چې دا ما هغه ځای وي چې کوم ځای ته اسماعیل او ابراهیم وشته وي کته دلته ولاړ وي نن مې ته وشته تا نه دا ویم نفرتو په کاڼي وشته زم درنه نفرت کوم هغه ځای ته کاڼي ولم چې کوم ځای ته وته ولاړ رضان للرحمن دا الله د خوشالولو د پاره دا ولم او استاد خپکولو د پاره دا ولي شیطان هغه دا خو چې مخکې اسماعیل علیه السلام بوته نو ورته سو ابراهیم علیه السلام یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک بچه ما خوب ولیدا تعالی لوما او د پیغمبر خوب وحی وی خوب میو او دا سوی پلار چې پیدا د کم پلار نه دی نو هغه سی وای کنه اوس هم خلک وي مړه د پلان کې زوی نو څوک دا غز وی پلان نو که پلار یې خینو خوته وي او که بدوی نو بدو بچې پیدا د ابراهیم نه دی خوی د ابراهیم خصلت د ابراهیم ایمان د ابراهیم یقین محکمه د ابراهیم علیه السلام اور تسوي دا نه وای چې بابا ډیر ګرانه ده الله ته حکم وکړه چې دا حکم بدل کی ول الله نسخ کوي ترمیم پکې وکړي دا پوښتنه قسم په الله کې وی دې نه دی ویل چې بابا ٹھیک شو ما ته الله حکم وکړي چې بچي حلال کا یعنی ما وجني ما دې په بل طریقه مړ کې ستا په لاس مې نه لاله دې نه دی الله ته سوال وکنا نه سوای ورتا یا ابت فعل ما تؤمر بابا چې سو اډر دکوا بابا چې سو اډر دکوا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین کدا خدای خوخی ما بالصابر منه نه بچغوام نه بویکم نه بلا سړقم نه بخپاو بلار خوشاله بابا یو سو خبرې دي مرګ نه مخکې خلک وصیت کوي معشوم د اسماعیل پلار غوندې خوی عقل پروت دی بابا یو سو وصیت دي دا ومن یو وصیت مې دا دی چې دا جامې را نه مخکې وبس کله لال شم دا جامې به بیا شلېږي چې وبس نو زما مور به وایي چې بچې دې راله په زور وجلې او چې جامې مخکې وباسې نو ما مور ته به وایي چې په خپله رضا ګورې دا روغ کمیس جامې مخکې وبس کمیس مخکې پرتوک نو کمیس مخکې وبس نمبر 2 بابا چې بیا ما علاله نو زما سر لاندې کا او شام ابزان تا کا ستا ما سره ډیره مینه ده او زما ډیر خوښه نو که زما ستا سترګې سره میلاو شوې نو زه ته ما نه شی لالولی نو د الله په حکم کې نارستی او تاخیر به راشي فلما تله للجبین ما لوړی زما ستا سترګې او بل سره مخامخ نمبر 3 چاړه دی بابا جی خطه رکھ دا خدای حکم کې ناراض ترانش او نمبر 4 کله چې تمالال کې زما دا کمیس با زما وینه کې ولړې ما مور بما پس ډیره خپای ما مور بما پس جاړي زما دا د وینو لړلې کمیس بواله زما مور لبیاس مامور ته زمان سلام ہوئے او سلام نه پس به مامور ته مدا پیغام وره ته اسماعیل په څخه په ابا یاده کله چې هغه یاد را یادېږي دا وینا
دا کم دا بویا وا ولی ولی مورې تسلی کېږي. زما وروڼو دې ته قرباني وایي. مونځ موږ نشو کولی. خدای لار کې حج در باندې فرض دي مونږ باندې جوړو. زکات سلو اختمې سي ته مونږ باندې جوړو. قرباني دې قیامت پر ورځ وا مونږ مولاړو دا خلک به مولاړو. الله به وایي ما تاسو کړل څه کړی. اسماعیل نه زیات نیاز بینوي ته ابراهیم نه زیات ته ماته دې زما ما موضوع کړی دي ما روزي نه ولې دي ما حج کړی دي ما صدقې ورکړي ما ذکرونه کړی دي. او ستا قرباني نه خو د اسماعیل قرباني ته وګو ما ګډه لال کړی دي ما قرباني کړی او تام کړی د خدای ابراهیم قرباني ته وګو دا وس قرباني خو خله درس کړی دي دې د قرباني وای. پیغمبر د خدای په مخلوق کې الله تعالی رخص شخصیت دی. کبه سي دې لرکو بابا وې زما وجود باندې تړې لاس به باندې تړې مالا اسمان فرشتي به تماشې لرازي تغیبو چړې نو په زور اعلان کړي لاس په زمامه تړه. ابراهيم عليه السلام چاړه را کوي کار نه کوي. ایردا سیو کا بابا د ما خپل لاس په وکړه اسنه چې چاړه را کوي او زما اختیار بدل شي او زه ټوپونه وام د خدای حکم کې ناراض سره نشي. تمہارو دغه جازمین بچي سملاو او لاس په ورته تړلې او چاړې وته تیر کول ته دې بوډا په ځل بس تیرې ته لیکن الله حکم دې تر رب العالمین اڑر دې د خدای حکم د سرو سجود نام نه جلس بچی دې یو به قربان کوم دغه یو دې چاړې تیر کړه ورته مخیلات نه کو چاړه را کاږي چاړه کار نه کوي زور لګئی بابا لاز تا ته هماوي تیرا کا کنه بچے تیرا دا زور ورکا زور لګو چاړه کار نه کوي زور لګئی اوسه جو چاړه اسمه کی طرف ورته چاړه وته وی خلیل استو منم کله ربي جلیلو منم تو پرې کاغه وینا الله وینا الله مهربان دی او فدینا به ذبح عظیم. ان هذا لبلاء مبين ها دا واضح او ښکارا دا الله ازمائش دے ازال بهترین او دا بدنو بغړ بدنو بس ما ته پته ولګي د استاد قربانه حضرت جبريل علیہ السلام را روان دي ګړ وسره دي الله اکبر الله اکبر. بس اسماعیل علیہ السلام کوئی شاغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد. دامنا اللہ خوغا شویدہ تکبیرات تشریف پوائے. اسماعیل علیہ السلام پاسد گڑے لال اللہ پل حکم کی ترمیم راوست نسخ رالا اگر گڑے دا مکی پا فقراء تقسیم کاغی اخوڑا اور دیر زمانے پورے دا حجاج ابن یوسف او دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ زمانے پورے دا گڑ خکری پا بیت اللہ کی دن نویزان دے اگر دا اللہ خوخش عاشقان رنگ دا اللہ خوخش وغا نقشہ دا اللہ خوخش دیتا عاشق ہوئی بچے نہ دے دیتا عاشق ہوئی بچے پزان نہ دے دیتا عاشق ہوئی.
اب ته دا قربانی بکې د به شکر وته وای دا جمرات کانی مولي غني حج بده ناقص زبارړو وختم شو بل جمعه کې ودا خبره درته مکمل کوم ان شاء الله ودا حج ټول نقشه عاشقانه نقشه ده مکني رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمای العمره الى العمره كفاره لما بينهما یو عمره دې وکړو پسې دې بل وکړه دې منځ کې څومره ګناهونه شوي دا ختم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او چې مقبول حجي د عشق په نقشې د الله د پیغمبر د سنتو دایره کې د نه ليس له جزاء الا الجنه دا غیب به د جنت نه بل بدل شته دی الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله حج لبوتلی خدای چې کوم دوستان تللی دي حجونه کړی دي ټول قبول د ټولو حجونه قبول کم چلا پاتې دي لا نه دي راغلي الله په خیر او عافیت یې ورسه الله زموږ د ټولو مرګرو چې څومره زما بیان څوک اوري او څوک دلته دي او څوک بل ځم اوري د په قسمتونو کې ورته بیت الله حج لیکي خدای کوم غریبانان یو ته غریب نه کوم بیوسه یو ته بیوسه نه تا سرار سجتا خدای تار سکولش خدای موږ ټول د بیت الله د حج ته توفیق راکړي الله ته زموږ ناراضي شي خدای د سخت ازمایښونو نه مو ساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي مړی مو بخي زنو مې اوسو مړی شوی زموږ په دې بدرخلو کنه کې دا علمزیب دی خور وفات شوی دا دعا وته کې چې الله تعالی مغفرت نصیب الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله ټول وارثانو له صبر ورکړي بل څوک علم رور وفات شوی دی بلال بجلی نه ولیو اغي تم دو کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي له نور غمونو نو ساتي جی دوی ورو وفات شوی دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردگان دي الله دې ټولو بخي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو له خدای دې ټولو صبر ورکړي الله موږ د غمونو نو ساتي الله بیمارانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض او اخلاص کړي خدای دا بیان چې زموږ څوک اوري څوک یې ویني دلته دي کې لري دي ټول د دنیا او د آخرت خیر او برکت او خوشاله ورکړي الله ته زموږ ناراضي شي الله زموږ ناراضي شي الله د سخت او ازمایښونو نه مو ساتي موږ د ټینګ نه یو ورته موږ له خوشاله ژوندۍ راکړي په دنیا او په آخرت کې خوشاله ژوندۍ راکړي ډېر دوستان د لری لری زین مانځل راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي برکتونو خوشاله ورکړي او خدای زموږ د زړه حاجتونو او مقاصد پوره کړي آخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا وارث خان حاجی صاحب ری بیمار دے اللہ دی شفا ورکړي اللہ دی شفا ورکړي خیر ختم خیر دے خان درود شریف څوک وایي څوک ذکر کوي څوک سبحان الله وایي لازم ملزوم یې مګنه او نور کول شي او دی عمرې لکېږي رب العالمین دی بوز الله دی ټول بوزي الله دی بوز نیم کور کې بچي بیمار دی الله دی ولا شفا ورکړي الله دی ولا روغ صحت ورکړي کاروبار دی الله ورکړي نثار کا زموږ جمع مرګري دی بیمار دی الله دی روغ صحت او شفا